صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وایي چې یوه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې منبر ته رانږدې سئ. موږ منبر ته ورنږدې سو چې نبی علیه الصلاة والسلام د منبر په اوله پړوی قدم مبارک کښېښو نو ویې فرمایل آمین. چې کله په دویمه پړوی قدم کښېښو بیا یې وفرمایل آمین، او چې په دریمه پړوی قدم کښېښو بیا یې وفرمایل آمین. چې څه وخت نبی علیه الصلاة والسلام د خطبې نه فارغ سو لاندې راکوز سو نو موږ عرض وکړ چې یا رسول الله، موږ نن تازه منبر ته د ختلو په وخت کښې داسې خبره واورېدله چې مخکې مو چېرته نه وه اورېدلې. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه چې دغه وخت جبرائیل علیه السلام مخې ته راغلی و. کله چې ما په اوله پړوی قدم کښېښو جبرائیل علیه السلام وویل چې هغه څوک د هلاک سي چې د رمضان مبارکه میاشت منده کړي بیا هم د هغه مغفرت ونه سو. ما وویل آمین. بیا چې دویمې پړوی ته وختم نو هغه وویل هلاک داسې هغه څوک چې د هغه مخامخ ستا ذکر مبارک وسي او په تاسې درود شریف ونه وایي. ما وویل آمین. کله چې زه په دریمه پړوی وختم نو هغه وویل هلاک داسې هغه څوک چې چا مور پلار دواړه لیایو دوی د بوډاوالي په حالات کښې منده که او هغو دای جنت ته ور داخل نه کړ. ما وویل آمین. په دې حدیث کښې حضرت جبرائیل علیه السلام درې اشارې کړي دي او نبی علیه الصلاة والسلام په هغه درې واړو آمین ویلي دي. اول خو د حضرت جبرائیل علیه السلام په شان د مقرب فرشتې شرې څه کمې وي چې پر لپاسه نبی علیه الصلاة والسلام آمین ویلو سره نورې سختې شرې جوړې سوې. الله تعالی دې په خپل فضل او کرم موږ له دې درې واړو څیزونو د بچ کېدلو توفیق راکړي او د دې بد کارونو د محفوظه وساتي. کنې بیا زموږ په هلاکت کښې څه شک شبه ده. د در منصور د بعضې روایتونو نه معلومېږي چې په خپله حضرت جبرائیل علیه السلام نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې آمین ووایه. نبی علیه الصلاة والسلام وویل آمین، چې د دې نه نور هم زیات اهتمام معلومېږي. دا حدیث شریف چې تاسې واورېده جبرائیل علیه السلام شریع کړي دي او نبی علیه الصلاة والسلام آمین پر ویلي دي او دا حدیث دا په خپله ذکر که نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې ما ته جبرائیل وویل چې آمین وایه، اډر یې راته وکړه چې ته هم آمین وایه. دا حدیث شریف کښې د مور پلار ذکر هم راغلی دی، د رمضان شریف ذکر هم راغلی دی، د درود شریف ذکر هم راغلی دی. یو بل حدیث راځي هغه کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په روزه مبارکه کښې ګرد د دنیا خدای معافوي، ټول مسلمانان خدای معافوي. چې یو ور څوک معافي غواړي د الله رب العزت په روزه کې رحمت د باران غوندې اوري. چې یو ور څوک بخښنه غواړي الله یې زه یې بخښم خو څلور کسانه نه بخښم. په حدیث شریف کښې راځي
چې نو ټول مسلمانان الله رب العزت بخشي، صرف 4 کسانه په روزه کې هم نه بخشي. په هغو 4 کې یو شرابي دی چې شراب چشي څوک اخو لځان هم ناخبره وي، د ماپی 60 الفاظ پر خوله راځي نه ورته، د ماپی غوښتل ودته 60 یاد وینم. او بل حدیث کې هم راځي چې شراب چې کم دی دا د ټولو ګناهونو جړ ده. ولې چې سړی شراب وچشي نشه وکوي، په نشه کې سړی لځانه بېځانه سي، لځانه بې حاله سي، بې هوشه وي. او په قرآن شریف کې هم راځي وانتم یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تاسې ونمانځه ته د نشې په حالات کې مه نږدې کوئ، لوجې د دې چې تاسې به د الله شکر ادا کوئ، تاسې به کفر ادا کړی. په دې وجه علما وایي چې کله سړی په نشه کې وي بیا د ونمانځه ته نه نږدې کوي. او په روزه کې هم په حدیث کې راځي چې ګرد د دنیا الله رب العزت بخشي، خو هغه کس چې کم شراب چشي د هغه په روزه کې هم بخښنه نشته. جواب 2 نمبر د مور د پلار نافرمان هم په روزه کې نه بخښل کېږي. 3 نمبر چې خپلوانی پرې کوي دا هم په روزه کې نه بخښل کېږي. 4 نمبر چې په زړه کې کینه ساتي، دا 4 کسانه په حدیث کې راغلي دي چې دا په روزه کې نه بخښل کېږي. نور الله رب العزت ټول دنیا بخشي، خدا 4 کسانه بخشي. یو شرابي دی، بل د مور د پلار نافرمان دی. علما لیکي چې که څوک دا وایي چې زما خاتمه د په ایمان وسی، یعنی زه د اخیره خاتمه د زما په ایمان سي، چې زه کله له دنیا ځم لما سره د ایمان وي. علما لیکي چې 3 خبرې د دا سړی کړي چې اخیره خاتمه په ایمان څوک غواړي 3 کاره د کړي. په هغو 3 کې اول نمبر د تکبیر اولا پابندي د ساتي. تکبیر اولا نه چې کله جمع دري د تکبیر اولا پابندي د ساتي. 2 نمبر د مسواک وهي. 3 نمبر د مور د پلار خدمت کوي. دا 3 کاره چې څوک کوي هغه به الله رب العزت آخره خاتمه په ایمان کوي. په دې وجه علما وایي چې د مور د پلار خدمت ډیر ضروری دی. علما لیکي چې که د مور او پلار زمندي وي، لکه په دې حدیث کې هم ذکر شو، که د مور او پلار زمندي دي خدمت یې کوه. او که چیرې مړه دي په هغو پسې دعاګانې کوه. او د هغو د 2 کسانو د مور د پلار له وجې د 2 کسانو خیال ساته. یو چې د مور او د پلار د چا سره د وینې تعلق و د هغه احترام ساته. او 2 نمبر چې د دوستۍ تعلق یې و، د مور د پلار د چا سره دوستي و له هغه سره د وینې د رشتې او د دوستۍ د تعلق بیا هم خیال ساته. او بل علما وایي چې مثلا که د مور او پلار د چا مړه وي او دای په دعا کې یاد ساتي، په دعا کې یاد ساتي، د قیامت په ورځ به دا انسان د مور او د پلار فرمانبردار را وچتاږي. او که چیرې مور او پلار مړه وي او د په دعا کې پرېښي وي، دا به د قیامت په ورځ په نافرمانو کې راشي. په دې وجه د مور او پلار که زمندي د هغو د خدمت وسی، او که مړه وي په هغو پسې د دعاګانې کوي. او علما یوه مسله بل هم لیکي. علما دا لیکي چې هدیرې اطلاق سنت دی. هدیرې اطلاق سنت دی چې د چا مور او پلار مړه وي هغه د جمعې په ورځ هدیرې له ورځي. هدیرې له د ورځي په هدیره کې د دعا ورته کې
او تلاوت ورته کی او د تلاوت نقشه هم علماء لیکلې ده چې تلاوت به څنګه کوي چې کله مور او پلار زیارت لولاړ سي علماء لیکي چې د هرې جمعې په ورځ د سړی ځي د هرې جمعې په ورځ د سړی ځي بیا د ورې تلاوت ورته کړي تلاوت بیا داسې لیکلی دی کتابو چې تلاوت به یا مخته کې یا به وسینه ته کړي او کښېنې به څنګه د قبلې له خوا به د قبلې و خواته به شاته د قبلې و خواته به شا ګرځوي د قبر و خواته به مخ ګرځوي بیا به یا وسر ته کښېني یا به وسینه ته کښېني بیا به ته تلاوت ورته کړي یا به دعا ورته کوي او علما دا هم وایي چې کم خلک د جمعې په ورځ د مور او د پلار قبرستان زیارت لځي هغه به د مور او د پلار د قیامت په ورځ په فرمانبردارو کې وچتا شي په دې وجه موږ او تاسې له هم پکار دي موږ او تاسې د هدیرې اطلاق مکمل بند کړی دی نه د دورې سړی سختاري لکه په داکوزو علاقو کې چې بدعت ځینې جوړ سي او نه د دورې خپل مړی پرېږدي چې نه دعا پسې کړي نه هدیرې له ورځي نه تلاوت ورته کړي د مړي هم حق دی خپل حق چې کله په دغسې په بل تقاضا ورغلي له بل چا سره بیا هم داسې وارثو چې کله سړی د مور او د پلار قبر له ولاړ سي دعا د وګړد قبرستان ته کوي خو مثلا د مور او پلار د سړي سبب جوړ شوی وي د دنیا د راتللو په دې وجه علما داسې وایي چې مثلا له چا سره د چا څورې نیت وي هغورې له نیته دعا غوښته کاږي او چې څورې له نیته دعا غوښته کاږي هغورې الله رب العزت قبلوي هم په دې وجه مور او پلار که د چا مړه وي کله کله د سلام کوي او دا سنت هم دی چې د جمعې په ورځ باندې ورځي خو بدعت نه پکښې کوي دا علماو په دې لیکلي دي چې د قبله ته د شا کې و قبر ته د مخ کې که د قبلې پر خوا مخ وي بل سړی ته راځي هغه به لکه دا تلاوت و دا قبر ته کوي یا لمونځ و دا قبر ته کوي یا سجده و دا قبر ته کوي بیا بدعت ځینې جوړېږي په دې وجه د قبلې له خوا د راشا کوي او قبله ته د شا وي چې مثلا ها بل شکمن سړی هم دا شک نه راوړي چې دا عبادت کوي ولی حدیث شریف دی اتقو مواضع التهمه چې پر کم ځای باندې د چا تهمت راځي پر کم ځای باندې د چا بدګماني راځي له هغه ځای د سړی ځان ساتي چې ها بل ګنهګار نسی ها بل بدګماني ونه کړي په دې وجه باندې د قبلې له خوا را شا کوي د قبر او خواته د مخ کوي چې د بوام سړی بدګمانه نسی الله رب العزت ته زموږ او ستاسې مردگانو له هم پوره ثوابونه ور ورسوي الله امین